مسلم عن صخر بن وداع الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار. وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته من أول النهار فأسرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ایزانو مقصد کی خبر داوا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تر ټولو بهترینه ګولا چې انسان خوري یا دای بچانو تور کوي د خپل لاس ګټه ده. په خپل لاس یور په ګټل په هغه باندې څه خوړل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا تر ټولو بهترینه ګولا ده او دا و الله ته ډیره محبوبه ده او دا ډیره خوندوره ده. نن سبق کی خبر ادا ده عزیزانو چې ما او تا دا ګوله پیدا کوو یا یور په پیدا کوو دا په څو وخت پیدا کوو او څنګه به پیدا کوو. فرمایي دا صخر بن وداع دی وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و فرمایلی اللهم بارک لامتی فی بکورها. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام علایده دعا کړې ده چې الله زما د امت په سحار وختي کې برکت واچوه. زما د امت په سحار وختي کې برکت واچوه. زما د امت سحار وختي برکتمن کا. معنا دا د عزیزانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو سحار وختي مپریوځئ. تاسو د خپل ګولې د خپل رزق په طلب کې راوځئ او تاسو په هغه باندې خپل ځانونه مصرف کوئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې بکله په خپل په یو جهاد کې د مجاهدینو سره تللی یا به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو لشکر لیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به په سحار وخت کې دغه مجاهدین چې دی هغه ولېږل. ولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعا کړې و چې الله زما د امت په سحارنی کې په وخت سحار کې برکت چې دی هغه واچوا. وسم خبره دا د عزیزانو چې کم څوک سحار وختي د خپل روزي د خپل ګولې طلب کوي او هغه ته الله تر هغه خلکو ډیر ګولا ور کوي چې کم خلک غرمه را پورته کیږي کم خلک ماپشن را پورته کیږي. ولی هغه وجه دا د عزیزانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا د برکت ټیم دی. په دا ټیم کې الله و تاسو ته روزي درکوي. په دا ټیم کې الله وتی ته رزق درکوي. نو لہذا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو په دا ټیم کې خپل ځانونه مغافل کوئ. تاسو اندازه ولګوي عزیزانو و چمن خو مشتي ته ډیر نږدې دی او په چمن کې دا ټیم غرمه انسانان بيدیږي. سحار په دې کې خوب چې دی اغه نسته. تقریبا اوس کدا د کراچي خلک د بار خلک سره غلي هغه دغه ترتیب جوړ کړي کني دی په دې کې دا خوب چې دی اغه نسته. سحار مانځه بعد چي کې د چي معبد بیا دی راولاړيږي. څوک بازار لري څوک بارډر لري څوک گنج لري څوک چیري جي و دا خلکو ته الله رب العزت ترګر جهان ډیر روزي چې دا غور کړي دی یا به منو یا به نه منو خو ترګر جهان الله رب العزت ودی تر ډیر رزق ور کړي دی. هغه و بنیادی وجدا د عاجزانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعا کړې ده چې الله زما د امت په سحار وختي کې برکت واچوا. یا الله د سحار وختي زما د امت لپاره برکتمن کا. یا الله زما د امت لپاره په دغه وخت کې برکت چې دی هغه کښېږده. نو لہذا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعا دا کولا اللهم بارک لامتی فی بکورها. یا الله زما د امت په سحار کې په وختي کې برکت چې دی هغه واچوا برکت منه کا. دا و هغه چا تور معلومیږي چې کم څوک سحار وختي په خپل کارو کتار پسې روانيږي. عزیزانو دا خوب چې دی دا د انسان ژوند خوري. خوب د انسان ژوند خوري. یو خو هغه خوب دی چې الله ما ته په شپه کې را کړی دی چې تاسو د شپې پرې وځئ. ورځ مې ستړې وه ستومانه وه د شپې به تاسو مطلب په آرام سئ آرام کوئ سحار بیا را روانېږئ. و زموږ خو مطلب دا ژوند الټه سوله.
یعنی چپسلو د شپې تر سهار خلک څه کوي چکې کوي کرم بورډونه کوي دغه رقم نور تاش ماش کوي سهار مونځ کړی یا نه کړی بیا پریوزي بیا کله ماپښین کله مازدیګر له راپورته کیږي اوس دا خلک خپل ځانونه ډېر کامیاب بولي دا خلک خپل ځانونه ډېر مطلب تعلیم یافته بولي لیکه پړه بولي خو الله رب العزت به دې خلکو ته ناکامه چې دي هغه ویلي دي چوکیدار به وشي ضروري ده لازمي ده څه وکړي پیردار چې په جهاد کې دی هغه به ویښ شي ضروري ده لازمي ده څه وکړي یو سړی سفر کوي بس چلوي دغه رقم جاز چلوي دغه رقم ټرین چلوي هغه به ویښ شي د دې څه علاوه خلک ولې ویښ پاتېږي ولی په دې کې د دې لپاره برکت دی یا د الله رضا نشته پکې د پیغمبر علی السلام رضا نشته پکې د الله رب العزت نه د خوښه د پیغمبر علی السلام سنت نه دی نو چې نه دی بیا ما تا ولې د الله اختیار کړی دا په ظاهر د انسانان کامیاب ښکاری الله او رسول و دې ته ناکام ویل دي ٹھیک سلو ما او تابع کامیاب وګړو چې یار دا سړی ډیر روپۍ لري مال او دولت لري الله او رسول و دې ته ناکام ویل دي چې سړی د شپې ټول شپه چې دی هغه ویښ دی او د ورځې چې دی هغه بده دی کنه یزمن په خواني خلک وایي و یاره په خوا به د شپې سپی چې دی هغه چې شولو ویښولو چوکیداری به کوله غفل به د ورځې و بیا یو سایه ته پروت ولو اوس دغه خبره راله انسانانو ته ودرېدله د شپې ګرد شپه ناري دي دربۍ دي بانډارونه دي مجلسونه دي ګپې دي پکنیکونه دي او د ورځې بیا پراته دي بس سپی چې څه رقم کوي هغه رقم دي انسانانو هم هغه ژوند چې دی هغه شروع کوي کنه یو علما فرمایي د شپې سړی لمونځ وکړي بیا ګر سره ګپ نه د جایز پیغمبر علی السلام منع کړی تاسو ګپ مه کوئ ها یو خدا سړی دی چې روغه کوي صلح کوي جوړ راولي یا یو سړی د خپل کور والا سره ناستي مجلس کوي و دغه دوه کسانو ته الله اجازه ورکړي دا یا یو عالم دی هغه کتاب ګوري هغه مطالعه کوي هغه تفسیر وایي هغه تفسیر زده کوي هغه حدیث ګوري و دې ته الله او رسول اجازه کړي د کني و دې نور خلکو ته اجازه نشته ټیک سره نو بیا اجازه نو نشته نو څه کیږي دا کیږي ورځ به د سپیره کمی او شپه به د سپیره کمی ورځ د شپې او د شپې سپي غاپي ګرد شپاو د ورځې بدی نو کې ته نه منې د الله او د رسول خبرې د غسې به دغه انسان هم جوړ چې د شپې به غاپي نارې به وایي چیغې به وایي بل به کوي د ورځې بیا هلته یو ځای دی ګوښه دی به پروت دی و دغه ژوند نسلو الله چې د انسانانو ژوند جوړ کړی دی ورځ د علم دپاره ده ورځ د طلب د رزق دپاره ده ورځ د سفر دپاره ده او د شپې دا د آرام دپاره ده الله په خپله فرمایي لیکن موږ خپل د خپل ژوند چې دی هغه خراب کوي هغه مې چپه کوي نو پیغمبر علی السلام به سهار وختي چې به کله یا په خپل جهاد لرتلی یا به مطلب یو لشکر چې دی هغه لږی هغه به سهار وختي لږی ماپښین نو مازدیګر نو ماښام نه لږی ټیک سره اوس تاسو اندازه ولګوئ عزیزانو مشتي سال منځونه وکړو بیا پریوز چې پریوز څوک پر لاس بجې راپورته کیږي څوک پر ولس راپورته کیږي څوک پر دولس راپورته کیږي اوس یو سړی سهار منځه بعد پریوتی یو سړی په سفر باندې روان شو اوس دا کم سړی چې پریوتی دا پر لاس بجې راپورته سو دی په دا نه دی پوه سوی چې پر ما 15 منټه تیر سو 10 منټه تیر سو آیا که پر ما 3 غنټې تیر سوی دی بل طرف ته هغه سړی راواخله چې سهار وختي روان سلو چې په سفر مطلب شروع وکړه دا قندهار ته ورسېدی سهار ستاسو رخصت واخستی زم قندهار ته تراله په بستر کې پریوتی دی په سفر اخته سو ته پر لاس بجې راپورته کېدی ته په هغه کمره کې وې پر هغه ځای وې هغه یو ذره د تا مخ ته سفر نو کړی دا سړی قندهار ته رسېدلی دی او دا بل سړی خوزدار ته رسېدلی دی وای د غرمې ډوډۍ موږ تیاری کوو اوس یو سړی سفر کوي بل سړی بده دی دا د بده سړی ژوند خوړل کیږي او دا چې کم سړی روان دی د هغه د دې ځای ستر کوم ځای ځان چې دی هغه ورسوي دا خو معلومه خبره ده دا خو پټه خبره نه ده کله کله دا موږ حجان رخصت کو چې رخصت یې کو نو موږ راسو کور ته پریوزو یا عمرې لر رخصت کو چې راسو پریوزو بیا غرمې خاطر راپورته کیږو د جدیسه میسیج راسي چې موږ په خیر ورسېدو جدیت ټیک سلو ما او تا په هغه کمره کې یو په هغه کور کې یو په هغه کپړو کې یو هغه او داس پلان دی کړی صحیح سلو ما او تا پر داغه ځای باندې ناشته او دا سړی ولاړی جدي ته ورسېدی ولی دا سړی وښولو په وښه باندې انسان تر کومه ځای ځان رسولای شي هغه په علم کې راواخلا هغه په تعلیم کې راواخلا هغه په هنر کې راواخلا هغه په سفر کې راواخلا تر کومه ځای ځان رسي ټیک سلو او دا بل سړی چې بدو راپورته سو د پلاس کې یو شی نه دی پاتې سوی صرف نه
نفس خوشاله دی ډیر زورور خوب چې دی هغه ما وکړي ټیک سلو نفس خوشاله دی چې ما ډیر زورور خوب وکړي وسیم سړی چې دی هغه پرې وتی صحیح سلو بل سړی راولار سو قران پاک اخلاص کې هغه د قران حافظ دی وس دا سړی چې پرې وتی پر لاس ولس به راپورته سو چې راپورته سو هغه حافظ لا ناس تلاوت کوي پښتنه جنوي کې څو سپاره تلاوت کوي هغه یا 30 سپاره مو وک 90 سپاره اوس قران ختموم اوس دې سړی لپاره په خوب کې چیش پلاس ورالي او چې دا ویشو هغه ته پلاس شي ورالي او چې ویشو هغه ته بسته د قران تلاوت ورالي او چې بدول هغه ته یو شی نسو ملاو بس دا غلا هغه ناسیتوب چې کم دی هغه په برخه کې د پاته سلو صحیح سلو نو لہذا د الله رسول فرمایي چې تاسو څه کوئ تاسو کاروبار کوئ تاسو رزق طلبوي سحر وختي طلبوي د الله پر دربار کې وای دا سحر چې کوم صحابي دي د روایت را نقل کړی دی وای فکان یبعث تجارتا د تاجر ولو د خپل تجارت مال چې دی هغه بلېږي من اول النهار د ورځې په اول کې نو فاسرا وکثر ماله رواه ابو داود وای د الله ډیر مال او دولت چې دی هغه ورکي هغه په دې چې سحر وختي په دی روان شو په خپل رزق پسې په خپل کاروبار پسې په خپل تجارت پسې دا رقم د خپل کاروبار به شروع کوي د سحر سره الله رب العزت ودت ډیر مال او دولت چې دی هغه ورکي نو لہذا عاجزانو دا سحر انسان چې کله پریوزي ژوند لږیږي ژوند د لاس وځي اچ شي د لره په لاس نور ځي نو لہذا د الله رسول دعا وکړه ولي الله زما د امت لپاره په سحر کې برکت واچوه ماپښین نه دی یاد کړی مازګر نه دی یاد کړی ما شام نه دی یاد کړی شپه نه دی یاد کړی بس سحر یاد کی سحر کم دی عزیزانو چې پښلمې ختم سو د دې ځای څخه سحر شروع سلو بیا د لمر خطو پر راواخله لمر خاطه چې وسلو بیا تقریبا 12 15 منټه بعد د اشراق ټیم اوس مستا خوښه د کپرې وځي او کښینه دا ستا خوښه ده خو لیکن په دغه ټیم چې د الله رسول منع کړی د ماما دا ټیم پرې وځي نه دا یو خدا سحر ډیر برکتمند دی دا سحر ستا د لاس وځي او دویم په دا کې الله رب العزت روزي رزق دی هغه تقسیموي روایتو کې راځي عزیزان د جنت موسم نه دی جنت خاص دا سحر چې لمر راخیږي د جنت ټیم بدغی وز دا ماپشن دی ماجګر دی ماخستان دی دا بنئ سحر چې د لمر دراختو ټیمې دغه به د جنت حالي جنت په دا وخت جنت دی هغه به دغی نو خو معلومه خبره سوچ بده کې شی ستا چې الله رب العزت د جنت ټیم چې دی هغه دغه د سحر ټیم چې شوی او پیغمبر علی السلام و دې سحر ته دعا وکړه نو معلومه دی شی پکستا نو کنه د معلومه هغه ما ته نه در معلومه د ناکامی پر لین باندې روان نه د معلومه چې در کومه ځای به ما ته ورسیږو نو بيبي عائشة صديقة وهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باكر الغدو في طلب الرزق فإن الغدو بركة ونجاح رواه الطبراني في الأوسط بيبي عائشة صديقة فرمائي وبيغمبر اسلام فرمائي باكر الغدو في طلب الرزق تاسو سحار وقت الرزق دي هغه طلبوي تاسو سحار وقت رزق دی هغه تلاشوي تاسو دا طلبوي ولې فإن الغدو برکة ونجاح فسحار وقت کې برکت ډیر ستا او کامیابی هم ده فسحار وقت کې الله برکت هم یې شي دی او کامیابی هم پکې یې ده کوم سړی چې سحار خپل رزق طلبوي الله رب العزت به یو برکت باندې شي دی او دویم به الله کامیابی ورسوي اوس خبره دی د عزت برکت تر معلومش برکت څه ته کیږي غالبا د پیغمبر علی صلوات والسلام ارشاد دی برکت دې ته ویل کیږي کله کله د یو چا کپړی یو پټوي صدرې راواخله کزمشتي لنګوټه راواخله خولې راواخله چوټ راواخله ډېر عمر وو یو سړی و یار دا پټو تقریبا د 100 کالو ما سره دی زما دغه چوټ چې دی هغه تقریبا د 100 کالو زما سره دی دې ته د الله رسول برکت ویلي دا برکت من شي دی ما یو جوړه چوټ درلود تقریبا کتر توه ما بيخي لاس 12 کاله ما شو کول زبل منزل کې را شو کېدلم د کمرې ست منځ پر راتلم کې یعنی هغه چاغلا کړل یغلا کړي نه دی یو سړی چې وټ ورک شو بیا ازما چې وټ ما ورکی مال دا وې سفیر ته راوړه ولکه بیا راوړي دي یعنی بیا زه د هغه راځي زه په لټ شو خیر زما په لټ شو چې دی هغه شو کې زما بس دا ما و چې ما چې وټ دی وړه یار بس زیات منظم بیا په چې وټ کې نه راځي کې زما تا ته منظم چې وټ څه فائدہ درو کې چې لاس ولس کاله ما په شو کړی دي تا ته بسندې به دا غوي چې دی خاص شي نه دی پروانه لري لیکن زما څو کار را خراب کړي د الله رسول ودی ته برکت ویلې دي چې چاته یو شی ډیر ټیم روي ودی ته برکت وایي مشتي خو سحاري و جوړه کالی دي سبب له جوړه کالی دي بل سبب له جوړه کالی دي برکت یې شي نسته بکی
هیڅ برکت چې دی هغه نشته پکې. نه زموږ په عمرو کې برکتونه شته، نه زموږ په صحت کې برکت شته، نه زموږ په مالو کې برکتونه شته، نه زموږ په کورو کې برکتونه شته، نه زموږ په دسترخوان کې برکت شته، بالکل برکتونه نشته. بی عایشه صدیقه وایي ما یو قمیص درلودی، ما یو قمیص درلودی په نږدې علاقه کې په مدینه شریف کې چې به کله واده کېدی نو یو ناوې به ولا نو هغې به بیا کپړې مپړې هغه د واده کپړې نه درلودې، دا زما قمیص به یې ویوړی ورځ دوې او درې به استعمال کړي بیا به بېرته راوړي، ورځ دوې درې هغه د واده شپې به کې تېرې کړي بېرته به یې موږ له راوړی. نو که دا خلکو ته که دا شي ته دا چې مال دولت سره نه دې ته ناکامي ویل کېږي، په خدای قسم عایشه صدیقیه د ګرد جهان ناکام ترینه ښځه وه العیاذ بالله. صحیح سلو ورته وګورئ یو قمیص لري، دا قمیص نو بیا د ودو دپاره علاحده په خلکو حال راواستوئ زنانو چې دغه یو قمیص دی غسته دا راکړئ موږ د خپل کور واده پکې تېروو. نو ودونه هم خوندور ولو، اولادونه هم ډیر راوړل، خوشاله به هم ولو، جوړ به هم ولو. نن زما استاد ودو حساب ولګوا یو ناوې ده چې د زما استاد ناوې نه پر کیږي، خدای دې وکي هغه د ریړی والا چې ریړی چلایي د اغل لري چکسلو هغه د مالدار خلکو عمر سره د دې کپړې څه وایي، د دې سنگار څه وایي، یو جوړه په 50,000 په لک روپۍ په 2 لک په 15 لک هغه د واده د شپې جوړه خو بیا په 10 لک په 12 لک دی جوړه کړي، بیا په ټول ژوند نه نصیب کیږي چې وایي غوندې ته چې شوي دې ته به برکت وایي. مال الله در کړی دی برکت چې دی هغه نه دی پکې اچولې. لکه څنګه اوس به سړی وایي یاره زه مال غواړم زه برکت نه غواړم. برکت دا معنا ده یو سړی چې دی هغه 80 کال عمر الله ور کړی چې څلو بل سړی تم الله 80 کال عمر ور کړی دی. دا کم سړی چې 80 کال عمر لري دا ماستر ولو، ټیچر ولو، پروفیسور ولو، پرنسپل ولو، په کالج کې په 100 نه په 0 شاګرد دی. ٹھیک سو دا بل سړی چې دا انپړ وو دا مطلب سبق نو ویلې پردم 80 کال تیر سو پردم 80 کال تیر سو دیم 80 کال مړ سو دیم 80 کال مړ سو. دغه سړی چې تعلیم یافته ول چې مړ کېدی په جنازه کې په لګو انسانان وو. دا بل سړی چې د غسی او بې ځای ژوند تیر کړی په جنازه کې په مټ د مالی 15 کسان ولو. نو د چا ژوند برکتمن سو. دواړه چشتي دواړه 80 کال دي. دا یو برکتمن دی دا بل برکتمن نه دی. یو سړی راولار سو په خپل ژوند کہ مثلا 10 کال 40 کال عمر دی پاکي قرآن یاد کی پاکي بخاری یاد کا پاکي علم حاصل کی مولوی صاحب سو مفتی صاحب سو ټیک سره دا بل چې دی هغه رقم دی یا ریړی چلی یا رکشا چلی یا ځای منشد دی. صحیح سلو اوس دغه سړی چې کوم علم حاصل کړي د په ژوند کې برکت سره دی بل سړي په ژوند کې برکت نشته. ولی د په خپل ژوند کې قرآن هم یاد کوي بخاری هم یاد کا علم هم حاصل کوي صحه ستای هم ویل ټیک سلو دا بل یو شی نه دی کړي انګوټه چاپ چې دی کوم بوله هغه چې د خط کې ګوته لګي. اوس ورته وګوره د دواړو ژوند چې دی هغه 40 کال دی. یو سړی چې دی هغه قرآن پکې یاد کوي دا بل سړي دروسه پر نظر نه دی ستا و دې ته برکت وای دا بل کې برکت نشته. ټیک سلو مش په برکت باندې نه پیژو. برکتمن ژوند دغه دی عزیزانو چې د چا په ژوند کې یو کمال حاصل سلو هنر حاصل سلو شاګردان پاتې سو مریدان پاتې سو دا غره مطلب نور 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 خادمان پاتې سلو دا برکتمن دی دا بل برکتمن نه دی. څو ډیر علما پر روی زمين باندې تیر شوی مولانا شفاعي تنوي صاحب هم تیر شوی. ټیک سلو د ژوند حساب چې ولګي د کتابو حساب چې ولګي علما فرمایي د ژوند حساب ولګوي یو منټ ولګوي او یو صفه ولګوي. په یو منټ کې یو صفه نه لیکل کیږي لیکن د ژوند د سرچ منټونو حساب ولګي تر صفه په یو منټ کې د یوې صفې زیات کتابونه چې دی لیکل دي. اوس دا چې دا برکت دی. اوس یو سړی دی هغه مطلب الله رب العزت ودته ژوند ورکړي په داس خپل ژوند کې ډېر کارونه کړی دي روغ کړی دي جوړ کړی دي جرګې کړی دي د خلکو خلاص ور کړی دي او خلکو ته کاروبارونه ور جوړ کړی دي. ټیک سره دا برکت دی. او دا بل سړی د عمر زیات عمر دی هغه یو شی نسل بس خالی یو غولا پیدا کړي هغه خړلې بس. ټیک سره نو د الله رسول فرمایي په سحار کې الله ډېر برکت یې شي دی. نو لہذا طلب الرزق فان الغدو څکوي باکر الغدو فی طلب الرزق فان الغدو برکه ونجاح رواه الطبراني. پیغمبر صاحب فرمایي تاسو سحار وختي خپل رزق دې هغه طلبوي. سحار وختي مرغان دیو سحار وختي چې د ماجرونه سو دی راوځي یو مرغه به دروسه پر وژي نه راغلی خپل کور. ټیک سلو کاروبار نه لري تجارت نه لري ملازمت نه لري نوکری نه لري. صحیح سلو الله رب العزت څنګه مړی بس بعینه په دغه انداز ک ما او تا هم خپل سار د غش کوي الله به ما او تام د غش د غیب سر وزیره کله کوم مرغان ته جوړ کړي.
د غیب سبا الله ما تعالی روزي راکړي. نو لہذا د الله رسول فرمایي چې تاسو برکت چې دی هغه په سحار کې دی. نو لہذا د الله په دربار کې سحار تاسو خپل رزق چې دی هغه طلبوي. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نوم الصبحة يمنع الرزق رواه احمد وبيهقي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي حضرت عثمان رضی الله عنه سے روایت دی وای چې کوم سړی سحار پریوځي سحار منځ بعد صحیح سلو الله رب العزت د دې سړي رزق چې دی هغه چشکی هغه بندي الله د در رزق چې دی هغه منکې الله پر د باندې رزق چې دی هغه درې پښتو اسانه تولید دی. کوم سړی سحار منځ بعد پریوځي اوس بیا یو سړی وای یار مولوی صاحب ز چوکیدار یم ز طالب یم ز ریړی والا یم سار وخت راپورته کېږم ما ته الله یو شی نه دی را کړی دا نور خلک چې دی هغه بدد دي در غرمه او تر ماښام بدد دي الله هر شی ور کړی دی. اوس خالد خبره سره وک الله رب العزت د زړه څو اطمینان ودته په خپل دنیا کې ور کړی دی او ته په خپل دنیا کې ور کړی تر یړی چلایو د عربته دي د زړه څو مطمئن دي او استاد زړه څو مطمئن دي صحیح سلو او ته چې ماخستان پرې وته کمی ګولې دی و خوړې او د چې ماخستان پرې وته کمی ګولې و خوړې تا چې ماخستان د خپل وچه ګوله خوړله په څونه خوشحالي دی و خوړله په څونه شایسته انداز په څومره خوندوره څومره خوشحالي دی و خوړله صحیح سلو او چې دته دغه د سجانې پرتی وي د په څونه خوندور انداز څونه ډیر مالدار خلک زموږ تیسته عرب پتیان دي لیکن د وچ ډوډۍ په اخوا د یو کدو په اخوا دا پکور کې لس یادیان رسوي دا پر د باندې حرام دي صحیح سلو دا خبره نه ده چې د روپۍ در ما ډیر لري د زر لري ز سل ربا دا ول اعلان کې د پریوزي زنه پری وزن نه د ټول ژوند حساب لګي ژوند به خالد د روپۍ د حساب نه لګي چې دا سل لري ز لس لرم نه د ژوند مطمئنه دي د زړه مطمئنه دی د خو بغیر د ګولې دی د خو بغیر د دوا دی دا در معلومیش ور معلومی. نو لہذا د الله رسول فرمای تاسو څه کوي تاسو سحار پر وځي ما نوم صبحت یمنع الرزق د سحار خوب ستارس چې دی هغه منکې ستارس پر تا باندې درې ستارس پر تا باندې درې و تا ته نه ملاویږي او دا چې بناوله د خبرې دي زموږ معاشره څونه خوبونه مش کوو ټیک دی سیده پروا نه لري اشراق المنزوس المره وقت اشراق ټیم تیر سو یا کړي یا نه کړي کدی وکي خوش خبره کنوس پروا نه لري داغه بعد بیا پریوزه پروا نه لري هیڅ پروا نه لري. وی فاطمه وایم وروي عن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مستجعة. فرمای بی فاطمه رضی الله عنها ويورد پیغمبر زب دایم سحر منځ بعد پیغمبر سم تیر دی نو فحركني برجله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پښه باندې زو شورول چې وی شور ثم قال يا بنيه قومي ما ته ویل زوی علی پورته کېږه علی پورته جر پورته سا وای په دغه وخت کې الله رب العزت رزق چشکی تقسیمي ولا تكوني من الغافلين په غافلانو کې ځان مرا ولا دا ټیم الله رزق تقسیمي تقسیم د رزق دی هغه دا ټیم دی نو لہذا راپورته سخپل رزق دی هغه طلب کا اوس نو سړی نو دا خوشا ځونه رزق څنګه طلب کې دکان خلاص کې یې دکان مخلاص او راپورته صد الله شی وغواړه چې الله ته دا ټیم رزق تقسیمه ما ته حلال رزق راکا ما ته حلال ګول راکا ما ته ډیر راکا ما ته د اطمینان ګول چې د اغه نصیب کړي ټیک سره یو فاطمه فرمایي زبی دوما پیغمبر سم تیر دی بیا په شپه باندې وشورو ای زوی دا څه کوي چې تبرته دا ولي پورته سا دا ټیم الله رزق تقسیمه وتا ته خپل رزق دی اغه مله ولي فان الله عز وجل يقسم ارزاق الناس دا ټیم چې دی هغه الله رب العزت رزقونه تقسیموي د انسانانو ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس رواه البيهقي. پیشلمای چې کله ختم شي دا ټیم سونه سي د لمر خطو پرې لمر خاطه چې بیا کله د الله 15 منټه تیر دا ټیمه پرې دا الله رزق چشکې تقسیموي راپورته سا د الله خپل رزق دی هغه طلب کا الله به وتا ته رزق دی هغه درکې الله به وتا ته رزق درکې. دا حضرت علی کرم الله وجهه روایت دی پیغمبر سم نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن النوم قبل الطلوع پیغمبر سم الشمس د لمر پرې لمر راخته سمخ کې پرې وزمه خلاص پر دې دا دونه خبرې چې وسولې ټول پر دا باندې ولې دا اوس مستي سار منځل راپورته کیږي د چال منځ وخت دی چا د نا وخت دی بس منځل راپورت څه پروا نه لري لیکن بیا پر وتل چې دی هغه بدل مر خطو بعد المر خطوبات بیا پروا نه لري هیڅ پروا نه لري. بی عائشه صدیقه وايي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې تهجد راپورته سو ډیر بستړی شو ما بيت بیا پرې وته
بده بسو یا به سحر اذانونه وس پیغمبر سم دوه رکعات سنت وکړو بیا به بده سلو بیا به سال منزل بیا را پورته سلو کبه زوی شو بیا عائشہ صدیقه او پیغمبر سم صدقه ما سره مجلس وکي کبه نو مش بیا پیغمبر سم پرې وته صدقه سر به ولګوي یعنی د شپې به ډیر عبادت کړي ولو نو زما استاد پاروم دا خبره چې الله دې موتا تهجد را نصیب ک تهجد ورسې ډیره ښه خبره ده کنو جمعه الله ګرځ په موتا نه قضا کوي الله دې د سهار جمعه په موتا الله نه قضا کوي او بیا د سهار منځبات چې سړی را یاسین شریف وای په دما بینس کې دا غره کوم منزل چې دی هغه وای بیا المره وخت دوه رکعات اشراق وکي ډیره ښه خبره ده د حج او عمره ثواب لري او کې نو کې پروا نه لري خو ثوابونه په هغه کې ډیر دي بیا چې کله المره وخت داسې 15 منټه تیر سره بیا پریوز بیا پروا نه لري الله م اجازه کړی ده الله رسول اجازه کړی ده یعنی دا څونه مهمه خبره ده عزیزانو دا څونه لازمي خبره ده زما استاد ژوند ګرد د ورځ ما او تا ورور په ګوله په شغل استومان قسمن طلاقن درواغ دو نمبرې څه د پاره د دې د پاره چې ورته محتاجات پیدا کو لیکن چې دلته د الله او د رسول له جانب ما او ته وخره شول سوي دي ټیم را شول سوي دي هغه انداز را شول سوي دي هغه ما او ته نه کو اوجه صدا ایزان وجه دا زمر د الله او د رسول پر خبرو یقین نشته بالکل نشته یقین تاسو به منئ یا نه منئ او څور ډیر خلک دی هغه راس مرته مولوی صاحب ته تعویذ راو کاروبار می ډیر کمزوري دی موږ ته وایي ز اکثره دا خبره کوم چې مطلب سوره واقعه د ماشان منځ بعد وایي اوس کته وزاره پتی ما نو ز سوره واقعه چیشته پاره وایم د دې د پاره وای چې الله به نظر باندې رہی د دې د پاره وای چې الله به نظر باندې رہی او د الله رسول فرمایي چې په کم کور کې تنگ دستی په کم کور کې فقر هغه د سوره واقعه وای الله بدر قیامت فقر او تنگ دستی نور باندې راولي الله به فقر او تنگ دستی لري کې بس خلک کوشش دا کوي چې راته ما تعویذ راکړي د پرځان خاري نه تیری دی پرځان بده تعویذ په جیب کې اچي بده وس په مال الله نه دا رقم نشي کېدلای تبه منډي وای تبه ترندي وای تبه مهنت کوي چې الله او رسول ویل هغه د زړه تنل ویږي او د ازما دروا خبرې د زړه تلويږي زه د توم داسې وځي پر معلومه ده یو داسې تور را معلوم دی یو داسې تعویذ را معلوم دی یو داسې پلانې چې د ازما خبره منی او یقین دي هم دی چې پیغمبر علی السلام کوم خبره کړي زی وتا ته کوم پر غستا یقین نس ولې نس د ملایان ول تعویذونه نه په غاړه کوي ملایان ولې تعویذونه نه په غاړه کوي ول نه جوړ کیږي کنه مفلس کیږي کدی مشکلات نه لري هو یار د الله په دربار کې الله فرمایي د هر منځبات ته آیت الکرسی وایا ستاو د جنت په مابینس کې خالی مرګ پاتې دی بس د هر پر منځبات آیت الکرسی وایا ستاو د جنت په مابینس کې خالی مرګ دی دا مرګ راځي لره بس چراله ته ډایرکټ جنت لره ولاړ شي صحیح شو او زدا وایم مطلب چې ما ته حلال ګوله پیدا سي ما ته خامخه روزي چې د هغه ډیره ورسیږي د الله رسول فرمایي ته سوره واقعه وایا کای سړی پور وړي دی اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك حضرت علی کرم الله وجه فرمایي چې دون قرضې لکه دا غر الله رب العزت مستا قرضه ادا کوي پتاي وزوي کوو چې الله او رسول فرمایي لپاره باندې نه کوو هغه وجه صدا یو په مشکل سستی ډیره ده بس دا خلک پر تعویذ راوړي چې ماته تعویذ به ماته راګټي دا خبره نه ده نو لہذا خبره دا ماشان منځبات په هیڅ حال چې سوره واقعه ما پرېږدي موبایل کې ډاونلوډ کې کچیر په سفر کې قبل داسې ځای قران ته نشه رسیدلې بس ماشان منځ دی وکي براغه ځای کې نه برکات سنت وک موبایل خلاص کا کچیر په مسجد کې قران پاک را واخله ډیره ښه خبره ده قرار خپل سوره واقعه والله العظیم د غیب سلک د مرغانو چې کاروبار نه دی معلومه و الله د غیب سره ګولا ور کوي داسې به الله او مقتا تمرای کته وازه دکان لرم په دغه دکان کې به الله د غیب سره درکې په دکان کې به الله وتعالى د غیب سره ګولا چې دغه درکې نو لہذا د الله رسول فرمایي تاسو سحر م پرېوځي د سحر خوب تاسو رزق دی هغه در خرابې دا رزق دی هغه منکې دا رزق دی هغه تاسو ګرځي نو لہذا تاسو سحر څه کوي سحر وخت تاسو مطلب د الله په دربار کې ګولا چې هغه پیدا کوي دا خبر پر دې څه ختم شو دا د عمر فاروق سے روایت دی وی پیغمبر سم فرمایل من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير دا څلورمه کلمه ده خو ستې دی پیغمبر سم فرمایي چې کله یو سړی بازار لرالی ترمذی شریف حدیث دی بازار لرالی خدای مسجد د مسجد چې وته د بازار دی ته دا کلمه وایي څلورمه کلمه چې ودی ویله پیغمبر سلام فرمایي وكتب الله له ألف حسنة لس لك نقي الله دركي فيوار ويلو باندې ومحى عنه ألف سيئة لس لك غناوي الله استادر معافيه ورفع له ألف درجة الله رب العزت لس لك درجة استادر بوري
چې بازار له وته بازار کې حضرت عمر فاروق قصه روایت دی پیغمبر اسلام فرمایي ترمذی شریف حدیث دی بازار لراله د بازار دعا ده دا د بازار دعا ده دعوت ولا نه دي چې بسترې په لاس کې هغه چې بازار لراس فورا دغه دعا وای د بازار دعا وایس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لس لک ګناوي ستاد المعافی او لس لک ستا درجه درلوړي او لس لک نیکی دي لس لک دا مو ته په چش پیدا کولای شو څونه اسانه خبره ده بس دغه بازار چې وته دا وای کته وزمانه دې زده بیا سپاره را واخې مولوی صاحب لورسه ماته څلورمه کلمه چې دا غره زده ټیک شو دا خبره پر دې ځای پات بیا یو دوه صحابه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي نه وعن ابي قلابه رضي الله عنه قال التقى رجلان في السوق فقال ويدما كسانو له دا په بازار کې سره یو ځای شو ایو بل تویرا سیاره بازار کې ټول انسانان غافل دي ما او تاب استغفار وای استغفار صحیح سلو بس دې طرف ته سلو قرار استغفار وای چې وی وای خیر وخت تیرې بیا په دې کې عمر سلو چې مر سو بیا د خپل په خوب ولیدي بیا پښتنه جنې وکړه الله سم عمله د سره وکړه دورته فقال علمت ان الله غفر لنا عشيه التقينا في السوق ويا رزما خو ګمان دادی چې الله پر دې خبره و بخښه چې ما تاسو سره ملاو سو بیا ما تاسو استغفار وای زما ګمان دادی چې الله ز پر دې خبره و بخښله اوس ګوره په بازار کې سړی استغفار وای دا ډیر استغفار چې د بازار شي دی بازار کې ګناوي کیږي بل هر غټه ګناه چې په بازار کې کیږي نو لهدا په دازه کې سړی استغفار وای او ډیر ثواب لري ایو الک ما ته مولوی صاحب ما یو خپلمالتي استغفار ډیر وایس نو دوه ما ته مولوی صاحب خو استغفار وایم استغفار اے ظالم ما ول داسې ما وایا استغفر الله استغفار خې نم دی دا یې نم دی سړی دا وای استغفر الله من كل ذنب واتوب هغه ور سره وای کنه ور سره وای بس استغفر الله دا پیور شی دا ضروري او لازمي شی دی اے پیغمبر علی السلام د ورځې سلسله وای پیغمبر علی السلام نو زما استاد صالح اعلان کې د پیغمبر علی السلام د ګناه او زرق علقنو سره صحیح سلو لیکن داغه باوجود پیغمبر علی السلام دغه استغفار چې دی هغه وایي پیغمبر علی السلام فرمایي چې کوم سړی په بازار کې و اذا ذاکر الله فی الغافلین کالمقاتل خلف القارین پیغمبر السلام فرمایي حضرت امام مالک صاحب صدا روایت را نقل و ماده پیغمبر السلام صدا ما تر رسیدلې د خبره و یو سړی چې دی هغه مطلب ذکر کوي فغافلو کې اوس مجلس دی تاش دی بل دی پتی دی یا دغه کرم بورډ دی یا دغه کم نور شان دی خلق په داخته یو بل سړی چې کی تصویر ایستري ذکر کوي پیغمبر سم فرمای دا سړی چې ذکر کوي په دا غافل خلکو کې دی لکه په جهاد کې خلق ټول وڅشته د کافرانو سره یو مجاهد ورته ودرې دی د دې څو مرتبه ده پیغمبر سم فرمای چې دا کم په غافل خلکو کې ذکر کوي د دې دوه غټه مرتبه ده یا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای مثل الشجره الخضراء فی وسط الشجره اليابس پیغمبر سم فرمای وس درخت دی وچ دی ټول درخت چې دی هغه وچ دی یو درخت شنه پکې ولاړه ده سرسبز پکې ولاړه ده پیغمبر سم فرمایي وای دغه چې کوم درخت و چې دا غافل دي دا زرغونه درخت چې پکې ولاړه ده هغه ذاکر سړی دی یعنی مجلس شروع دی تا شروع دی غپ شروع ده بانډار شروع دی ټیک سره ګرد بانډار اخته دی بل سړی تصویر اکشل دی پټ مطلب د خپل ذکر کوي الله سبحان الله اکبر پیغمبر سم فرمایي دا دی لکه په وچ باغ کې په وچ درخت کې و نه د درخت چې داغه ولاړی شنه درخت ولاړی یا پیغمبر سم فرمای دا دی لکه یو درخت د ټول شاخونه وچ دی یو شاخ چې دی هغه مطلب شیندای پر هغه باندې میوه راځړیږي دا په مجلس کې ټول خلک بانډار کې د دنیا خبر یو سړی ذکر پکې کوي د دې داسې مثال دی ټیک سره او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای په غافل خلکو کې مجلس غافل خلک مطلب غافل مادر ورسول چې د ازمشتي بانډارونه دی ګپې په بیٹکانو کې په میهمانخانه کې مجلسونه دي یو سړی ذکر کوي چې ذکر کوي پیغمبر سم فرمای ودت الله يغفر له بعدد كل فصيح واعجم الله رب العزت دا دته مطلب چشکی وذاکر الله فی الغافلین یغفر الله د مغفرت فرمایي دومره قدر لکه څو انسانان دي او څو حیوانات دي و عرب انسانان دي و عرب ور الله رب العزت د مغفرت فرمایي بلکې و عرب ور چې مطلب د مغفرت کیږي نو څونه غټه خبره ده او یا دا رقم حیوانات څو حیوانات په کروڑو په عربو حیوانات دي الله رب العزت ودت دومره نیکی چې دی غور کوي ودت دومره نیکی ور کوي یو سړی په مجلس کې غافل مجلس دی او د ذکر پکې کوي الله د انسانانو
د تعداد مقدار ودته چې ورکوي ثوابونه ورکوي. یا حیوانان د حیوانانو د مقدار څو تعداد یو عرب حیوانان دي 2 عرب نیکی الله وتعالى به دې درکوي چې په غافل مجلس کې سړی چشکی ذکر کوي. نو ما ته به ذکر چې هغه خامخا کوو ټکري ما ته دغه مجلس یې سيو ما ته په دغه مجلس کې ورګاډیو خو لیکن واري وار به ځان سره وایي سبحان الله الله اکبر استغفر الله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله. ډېر لوی شی دی ډېر عظیم شی دی والله ډېر. د الله رسول فرمایل دا به چې ما ته کله قبر لره ولاړو الته درک را معلومیږي چې کله قبر لره ولاړو. خو خیر الله رب العزت مشت حلال روزي راکړي الله دې مشت حلال رزق راکړي ډیر دی راکړي الله دې د بل د محتاجي وساتي الله دې د بل د قرضو خلاص کړي الله رب العزت حلال ګوله را نصیب کړي او الله رب العزت هغه سي جوړ کړي چې یو غافل مجلس د دنیا خبر رواني باغی کې ما ته د الله لویم بیان او ذکر او اذکارم کو. خیر الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د پیغمبر سم مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې د بدمرغي وساتي الله دې د بدقسمتي وساتي الله دې د مرګ پر حال دا تور نصیب کړي چې موږ مرو دا وی لا اله الا الله محمد رسول الله. نو دوستانو زمنګ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زما دینی خبرونه او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت